السلام علیکم حکومتګرو چرته تاسو غواړئ چې د خپل انډراید موبایل سیټینګ مکمل د آیفون 12 په شان جوړ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ د خپل موبایل مکمل سیټینګ آیفون 12 ته ور بدل کړئ که تاسو سره سامسنګ موبایل وي که تاسو سره کیو موبایل وي که تاسو سره اوپو موبایل وي او تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې د هغې ټول سیټینګ آیفون 12 ته ور بدل کړئ دا به تاسو څنګه کوئ د دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټالوئ دغه اپلیکیشن به تاسو د موبایل ټول سیټینګ بدلئ دا یو لانچر اپلیکیشن دی چې تاسو موبایل به بالکل د آیفون په شان ښکاري څومره آیکانز چې دي پکې ټول سیټینګ به بالکل د آیفون په شان وي دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټولې طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل پښتو ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي نو چېرته تاسو هم غواړئ چې د خپل انډراید موبایل مکمل سیټینګ د آیفون په شان جوړ کړئ د هغې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ دا اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه انسټالوئ د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څه وکړئ سمپل دغه رقم اوپن کړئ کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا به دغه رقم اوپن شي په دې کې دننه چې تاسو له کوم سیټینګ راځي هغه به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ پرمیشن به ورته ورکړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې کار شروع کړي تاسو ته ښکاري په دې کې لاندې پس ټاپل به تاسو کې کلیک په وخت به ګیټ سټارټډ باندې کله چې هم تاسو دلته کلیک کړئ مخکې به تاسو دغه شان نور مختلف آپشن راځي تاسو به دا مخکې بوځي تاسو ته ښکاري دې ته به تاسو پرمیشن ورکړئ دا به الاو کړئ کله چې هم تاسو الاو کوئ مخکې به تاسو له نورې دغه رقم پرمیشن به تاسو نه غواړي هغه به تاسو دې ته ورکړئ تاسو ته ښکاري اوکې انیبل ناو تاسو بیا څه وکړئ په دې باندې به کلیک کړئ نو مخکې به تاسو وکړئ دا بټن به آن کړئ تاسو ته ښکاري الاو پرمیشن دې ته به تاسو پرمیشن ورکړئ دا چې کله هم تاسو آن کړئ بیا به څه وکړئ واپس به بیا تاسو دلته راولي بیا به تاسو وکړئ واپس به بیا په دغه باندې کلیک کړئ داسې مخکې به تاسو له مختلف څیزونه درکړي دلته به تاسو دا بټن هم آن کړئ د دې دا به الاو کړئ بیا به تاسو کې بره به سمپل دلته په سکیپ باندې کلیک کړئ که دغه نه سکیپ کېږي لاندې به څه وکړئ په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کړئ نو ستاسو د موبایل مکمل سیټینګ چې کوم دی دا به د آیفون 12 په شان جوړ شي ستاسو د انډراید موبایل سیټینګ چې دا به د آیفون په شان جوړ شي تاسو ته ښکاري بیا به تاسو وکړئ دغه رقم که تاسو په سکرین باندې نور مختلف څیزونه راځي دا به ټول تاسو دغه رقم دا به سلیکټ کړئ تاسو ته ښکاري په سکرین تاسو دلته وایي چې دلته کلیک کړئ دلته کلیک کړئ په هغه ځایونو باندې به تاسو دغه رقم کلیک کړئ چې تاسو د موبایل سکرین چې کوم دی ټچ چې دی دا مکمل کار شروع کړي نو تاسو ته ښکاري زما د موبایل سیټینګ چې کوم دی هغه مکمل بدل شو بالکل د آیفون 12 په شان جوړ شو په دې کې چې څومره سیټینګ دی تاسو ته ښکاري نو هغه څومره مکمل بدل شو زما د موبایل سیټینګ چې کوم دی هغه د سامسنګ سیټینګ او تاسو ته ښکاري اوس مکمل د آیفون 12 په شان جوړ شو بیا که تاسو وګورئ په آیفون کې چې کوم سایډ دلته یو بټن وي هغه پکې هم راغلی که تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو په دې کې دننه تاسو ته ښکاري بالکل د آیفون په شان ټول سیټینګ چې کوم دی نوټیفیکیشن یې فیورټ ریسنټ هوم کنټرول سنټر ډیوایس ټول څیزونه چې کوم دي بالکل د آیفون په شان شو که تاسو د اپلیکیشن آیکانو ته وګورئ نو هغه هم مکمل د آیفون په شان شوي که تاسو دغه رقم لاندې په دې کې کوم ډایلر ته وګورئ یا میسج ته انباکس ته وګورئ دغه رقم که تاسو کوم فاست ته وګورئ سیټینګ ته وګورئ نو مکمل ټول سیستم چې کوم دی نو بالکل د آیفون په شان شو خو ګمرګرو په دغه طریقه مې تاسو کولی شئ چې د خپل انډراید موبایل سیټینګ مکمل آیفون ته ور بدل کړئ نو امید لرم تاسو به د نننۍ ویډیو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان